جمال ترکه دا پښتانه مېلمه نوازه دي، مېلمه فعاله دي. مېلمه څنګه شی ده؟ مېلمه څنګه شی ده؟ مېلمه که دغسې عزیزان وي، حضرت ورور وي، دغه وکیل ورور وي، رفیق جان وي، داسې د خپلې ژبې، د خپلې عقیدې، د خپل وطن، د خپلې خاورې تربرونه وي، قریبان عزیزان وي، بیا خو ډېر خوند کوي. بلکل. خو دا پښتانه چې دي، پښتانه خو نو لیونیان دي. هغه څنګه لیونیان؟ مېلمه وو، ها، څو کاله وروسته مېلمه وو، نه کاله وروسته مېلمه وو، بیا یې امریکا مېلمه وو، بیا یې نیټو مېلمه وو، یو ملک مېلمه وي، بیا بل ملک مېلمه وي. په دې مېلمانه باندې نو بیا چې دا پښتانه مېلمه پالنه کوي، نو دا بیا مجرمان دي. وکیل جانه دا ایډیا یې تا ده، تا ول ما په ترکیه کې له چا سره سوال جواب وکړو، ما هغه ټول چې موږ دی مېهمان نوازه یو. پښتانه ډېر مېهمان نوازه خلک یو موږ. نو ده دا یو خبره راته وکړله، ول هغه د ستۍ کور دی مسجد ده، کله مو امریکا مېلمانه وي، کله مو روس مېلمه وي، کله مو ایران مېلمه وي. مو مېلمه پالنه نه کوو تر ډېر وخت. ترکیان وایي موږ مېلمه پالنه نه کوو، هېڅ ځکه جوړ مې او په کار هم دا ده. هغه ستا خبره ده، مېلمانه پالنه بس دونه خوند کوي چې له خپل قریب سره لکه تاسې وویل چې عزیز کریم د کاکا زوی سو ورور. نو قدرمنو مېلمه پالنه کوئ، مېلمه پالنه هغه کوئ چې ورور قریب عزیز تربور دی وي، د علاقې سړی وي، په قام و په ژبه، پر ژبه در شریک، په وطن در شریک وي. نو دغسې مېلمه پالنه وکړي چې پېژنې یې، او چې نه یې پېژنې لکه امریکا 4000 کیلومتره لرې پروت ده، روس 2000 کیلومتره لرې پروت ده، له موږ لرې لرې پراته دي. د هغو مېلمنو، د دغو مېلمنو مېلمه پالنه چې کوئ، ورور به ورته حلالوئ، قریب به ورته حلالوئ، وطن به ورته خاورې کوئ، وطن به تباه کوئ، دا په تۍ کې نفرتونه اچي، دا تۍ تباه او برباد کوي. دا مېلمانه کور ته مه در پرېږدئ.